ابن ماجه شریف روایت دی، مشکات هم راخیستی دی. حضرت ابو امامه صاحب فرمایي چې یو شخص راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته او یې فرمایي ما حق الوالدین علی ولدهم، یا رسول الله د مور و پلار حق پر اولاد چیش دی، چیش وکي اولاد؟ قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هما جنتک و نارک، ستا مور و پلار ستا دوزخ دی او ستا جنت. مطلب دا دی چې د مور و پلار خدمت د هغوی سره د حسن سلوک معامله کول دا د ټول ژوند د زندگی د آرام و راحت سبب دی. په ځان سره هم د مور و پلار خدمت کوي، په مال سره هم کوي، نو بیا به ستاسې دغه عمل و جنت ته د تلو سبب سي. خدا نه خواسته که تاسې د هغوی نافرماني وکړئ او هغوی مستړي کړل، نو دا به ستاسې دپاره د دوزخ د داخلېدو سبب جوړ سي. رواه ابن ماجه. حاکم په مستدرک کې حدیث نقل کړی دی، حضرت عبدالله ابن عمر صاحب راوي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل رضا الله فی رضا الوالدین، د الله رضا د مور پلار په رضا کې، وسخط الله فی سخط الوالدین، د الله ناراضي د مور پلار په ناراضي کې. یعنی که د مور پلار راضي وساتل الله هم راضي دی، که د مور پلار ناراضه کړه الله هم ناراضه دی. ځکه چې الله عز وجل د مور پلار د راضي کېدو حکم کړی دی. چې مور پلار ناراضه سول نو د الله د حکم نافرمانی وسول، او د الله د حکم نافرمانی خو د الله د ناراضي سبب ګرځي. مګر یوه نکته علماو دلته ذکر کړې ده، شرعي مسله، وایي دا د مور پلار رضا په هغه صورت کې ده چې تا ته مور پلار د داسې معاملې امر در نه کړي چې هغه د خلاف د شریعت وي. دا خو غټ مشکل دی نن سبا. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چیرې چې د خالق نافرمانی راتله بیا موږ د مخلوق خبره نه منو. که چیرې بالفرض و تقدیر د خلاف شرع کار حکم تاسې ته درکړي نو تاسې بیا حکم نه منئ. که چیرې پر دغه ناراضه سول چې بچې مثلا یو معامله وکړه هغه ناروا معامله ده، یو کار وکړه هغه ناروا کار دی، یو بدعت وکړه، نو په داسې صورت کې که هغه ناراض هم سي تاسې بیا د ناراضۍ پروا نه کوئ، ځکه د خالق پروا به بیا موږ کوو. ځکه چې د هغوی په ناراضګۍ سره بیا الله عز وجل نه ناراضه کیږي، بلکې برعکس الله عز وجل څه کیږي؟ راضي کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله.